السلام علیکم. سلامونه نیکه هله ملګرو، نن به موږ تاسو ته داسې ماشینونو سره ملاوو چې د هر څه نه به ډېر حیران کوونکي وي او تاسو به دا ماشینونه داسې کار کولو کې به وګورئ شاید دا به تاسو کله هم نه وي لیدلی او په خپل مغزو کې به د سوچ هم نه وي کړی. نو دې پاورفول او زبردست ماشینونو کتو دپاره دا ویډیو اخري پورې ضرور وګورئ او داسې مزیدار ویډیو که تاسو نور هم غوښتل غواړئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. نو ملګرو دې ویډیو شروعات به د نمبر 5 ماشین ETF MT20 نه کوو. که تاسو چیرته دا ماشین د لرې نه وګورئ نو دا یو بلډینګ په شان ښکاري او ولې به نه ښکاري ځکه چې دا دومره غټ دی. دا د ټولو ټرکونو کې یو غټ ټرک دی او دا ټرک یې په ډېر ښایسته ډیزاین جوړ کړی دی. په دې ETF MT20 کې د بجلۍ یعنې د بجلۍ سیسټم کړی دی او دا به ولې پیدامن نه وي ځکه چې های ټیکنیکل سره انجن ډېر پاورفول لرونکی دی او ملګرو دا ډېر تیز کار کوي او دا ډېر غټ وزن یو ځای نه بل ځای ته وړل کې ډېر کامیاب دی او دې ته د پیټرول او ډیزل ضرورت نشته ځکه چې دا په بیټرۍ چلیږي او دا لوګي هم نه کوي او دا انجن आवाज هم د کم لري او د نورو ټرکونو نه په ډېر خاموشۍ کې کار کوي. په څلورم نمبر کې راځي لیبر P994. دا ډېر غټ دی ملګرو، دا صرف کندې نه وباسي، دا په اوبو کې دننه کار او بورینګ کې ډېر په کار راځي. دا د ځان نه غټ سټینډ کې آرام سره تاویږي. غټ شی یا غټه اوچتول یا لاندې نه خاوره ډېر آرام سره د هغه ځای نه لرې کولی شي. دې ماشین کنټرول کول له یوه غټه کوټه ورکړې ده چې په کومه کې ورته آرام سره ناست وي او آرام سره کنټرول یا چلولی شي. په دې کې غټ سکرین هم لګېدلی. په دې سکرین کې آرام سره خپل بلیډ کنټرولولی شي او دا په اوبو کې کارولی هم شي. د دې استعمالول انټرنیشنل پروجیکټ کې هم شوي دي. د دې مدد سره کم ګران کار ډېر آرام سره کولی شي. نمبر 3 کې راځي بیرت. ملګرو دا تاسو چې کم غټ ماشین په سکرین باندې ګورئ دا د دنیا د ټولو نه غټ په ځمکه کې غټ سوری کولو ماشین دی. کم سے کم 18 میټره اوږد دی ملګرو. دا په ګټه غر او په ځمکه کې آرام سره یو غټ سوری کولی شي. د دې کار کول ځکه آسان دي چې په دې کې بېشماره بلیټونه لګېدلي دي او دا تاویږي او د هغه مدد سره څومره سخته ځمکه وي هغې کې ځان ویستلی شي او په غټ کارونو کې د دې استعمالېدل ډېر شوي دي. نمبر 2 کې راځي PTC 200DS لیفټ. په غټ کارونو کې چې مونږ کله کار کوو نو مونږ څه غټ سامان یا غټ ماشینونه یو ځای نه بل ځای ته وړو او د اوچتولو ضرورت پرې وځي خو دا مونږ ته ډېر ګران وي. خو نه باید تاسو دې کار ته تیار شئ ځکه چې اوس تاسو مخې له راغلی دی یو غټ ماشین ځکه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی دومره غټ وزن یو ځای نه بل ځای ته وړلی شي. 1400 ټنه ها ملګرو 1400 ټنه وړلی شي. دې ماشین هم 115 غزه او 592 وزن ټن لري او دا ماشین یو ځای نه بل ځای ته ښه په بچه طریقه سره شی رسولی شي. نو نن په دې ویډیو کې اول نمبر کې راځي دی لیبر T284. دا ماشین نور ماشینونه ډېر غټ ښکاري خو دا د ټولو نه نورو ماشینونو وزن کې ډېر کم دی. دا د نورو ډېر کم تیل خوري خو دا د نورو ډېر لږ وخت کې ډېر کار کوي. وزن یې کم دی خو ډېر ښایسته او په زړه پورې یې جوړ کړی دی. په دې کې د ډریور دپاره بجلۍ سیسټم هم ورکړی او په غټ کار کې د وړوکي ماشین ډېر غټ کار دی. دا ماشین 600 ټنه وزن آرام سره وړلی شي. دا ماشین کتو سره ډېر غټ دی او د دې ټیرونه هم غټ دي. کم ځای کې چې غټ ټرکونه ستړي شي دا په هغه ځای کې آرام سره تللی شي او خپل کار ته رسېدلی شي. نو ملګرو دا 5 ماشینونو کې ستاسو کم ماشین خوښ دی کامنټ سیکشن کې راته ضرور ووایئ او داسې مزیدار ویډیو که تاسو نور هم غوښتل غواړئ نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره دا ګنټي نشان هم دباو کړئ چې تاسو ته نوې ویډیو ستاسو سکرین ته راورسیږي. نو دې ویډیو کې فلحال دومره دی. بیا ملاویږو نوې ښایسته ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ.